د ولس په غم غمجنه خدای دې جوړ کا، د لالي زخمی بدن خدای دې جوړ کا، د زخمی بدن بلا دې واخلم، زخمی شوی ګیلمنه خدای دې جوړ کا. امین ثم امین. الله پاک یو ته روغ صحت ورکړي. خو منظور صاحب دا راته ووایه چې د دې صحت اوس څنګه دی، څنګه چلېد انشاءالله د پام وړ خو به وي که نه؟ الحمدلله اشرف غني صاحب الحمدلله اوس ښه دی انشاءالله، صحت یې د پام وړ دی او الحمدلله ښه دی. نو انشاءالله د پښتنو د خویندو میندو مشرانو کشرانو د ځوانانو دعاګانې ورته ورپسې دي. نو انشاءالله تعالی الله پاک ورته نور هم صحت ورکړي او انشاءالله ډېر ژر به په خپلو پښو ودرېږي. نو انشاءالله داسې تشویش سوچ به پکې نه وي انشاءالله. انشاءالله منظور صاحب چې انشاءالله خدای پاک به ورته روغ صحت ورکوي او په خپلو پښو ودرېږي او انشاءالله موږ ته به بیا ښایسته شعرونه وایي او باید د دې کورنۍ په دې باندې خبر نه شي ځکه چې دا په پښتنو په سر باندې زخمي شوی دی او ډېر د غیرت کار یې کړی دی او داسې خلک په دنیا کې هم کم وي. نو الله پاک ورته روغ صحت ورکړي چې په خپلو خپو بیا ودرېږي او خدای باید ورته همت ورکړي چې پښتنو ته نور هم خدمت وکړي او انشاءالله تعالی چې الله پاک ورته روغ صحت ورکوي. دا مخکې هم دې د خلکو ډېر تکلیفونه رسولي دي خو دا ماشاءالله ډېر تکړه ځوان دی چې بیا په خپلو خپو په خپل دریځ باندې ولاړ دی. داسې خلک په دنیا کې ډېر کم وي. نو زه ورته د خپل زړه نه ډېرې دعاګانې کوم چې الله پاک ورته روغ صحت ورکړي او کورنۍ ته یې د زړه صبر غواړم. بلکل اشرف غني صاحب زه هم ورته د افغانستان د کرکټ بورډ طرفه او د افغانستان د لوبغاړو د طرفه ټوله ورته زه د روغ صحت خواهشمند یم. الله پاک دې ورته روغ صحت ورکړي او ګیلمنه په درد ډېر زیات دردمن یم او ستا غوندې ځوانان چې دي په دنیا کې ډېر کم وي او الله پاک دې ته روغ صحت درکړي چې بیا د پښتنو دپاره خدمت وکړي او د په خپل دریځ باندې دغسې ودرېږي. نو ستا دغه تکلیفات او دغه کړنې چې دي د ګاللو دي الله پاک دې ته روغ صحت درکړي او انشاءالله موږ ورته دعاګانې کوو او خدای پاک دې روغ کړي انشاءالله تعالی تا سره موږ بیا د خیر سره په خپلو سترګو ملاویږو انشاءالله تا سره به موږ ملاقات کوو او انشاءالله تعالی چې ستا غوندې ځوانان په دنیا کې کم دي. نو الله پاک دې ته روغ صحت درکړي او دعاګانې ورته کوو او د زړه خلاصه به دعاګانې کوو. الله پاک دې ته روغ صحت درکړي. ګیلمنه په درد دردمند یو. مننه اشرف غني صاحب او راشد خانه او عطا صاحب تاسو نه هم ډېر زیاته مننه چې راغلې د هغه افغانستان نه. هغه په شعر د معنی اوس بېلهلې شو خو یې پاس په کابل کې شور ماشور دی ولاندې پنجاب کې خاموشي ده. پښتونه ویښ شه ورور دې څوک دی او خپل دې څوک دی ویې پېژنه. نو پنجاب دې زموږ په سر ډېر غلی ولو دغه زلمی چې دی شی زخمي شوی دی او چا پې اواز ونه کړو او نه چا داسې خبره وکړو. تاسو د هغه لیزې نه موږ دپاره میسج وکړي دا موږ ته ډېر د خوشحالۍ او موږ ته نور هم همت راکوي. نو الله پاک دې موږ ته همت راکړي چې د خپلو پښتنو دپاره دغسې حق وغواړو او انشاءالله تعالی موږ به په خپل دریځ ودرېږو. یو ورځ به زموږ خبرې او زموږ دغه ګاللې او تکلیفونه به انشاءالله تعالی رنګ راوړي. بلکل منظوریان موږ ټول چې دي یو خلک یو او کلر دی او کپر دی نو زموږ د زړه سر دی او دا خبره به نه موږ ټول یوه وینه یوه خاوره یو کلتور دی یو مو رواج دی. نو انشاءالله تعالی ګیلمن ته د روغ صحت خواهشمند یو. الله پاک دې ګیلمن ته روغ صحت ورکړي او د دوستانو هم خواهش کوه چې د ټول نه دو خواهش کړي چې ګیلمن صاحب ته دعاګانې وکړي. نو الله پاک دې روغ کړه ګیلمنه. سلام علیکم.